بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تېره ورځ مو د انزټ ټب وویل، نن راځو پیج لایوټ. پیج لایوټ کې لومړی دیمز دي چې کوم دې ته مختلف دیمزونه ورکوي. راځو دیمز ته وګورئ. دلته مختلف دیمزونه ستا کوم چې په خپله سره پونډ هم چیش کوي لري. وګورئ مختلف دیمزونه دي. غواړم چې یو ډول دیمز دا ډول دیمز چیش کوم او ورکړم، یا دا ډول دیمز دا ډول دیمز چې هر ډول دیمز یې خوښ وي هغه کولی شي انتخاب کړي. دغه څه وروسته کالر یې بیا دا کوم دیمز چې دی د همدغه دیمز رنګونه دي. او فونټ دلته مختلف فونټونه دي، کوم ډول فونټ چې دې خوښ وي هماغه فونټونه سته دي. مثلا زه ورته چې دا ډول فونټ دي. افیکټونه کې مختلف افیکټونه سته، په کوم ډول افیکټ کې غواړئ چې دا ولري. صحیح، مختلف افیکټونه سته چې هر ډول افیکټ خوښ هغه ورته انتخاب کړئ. دغه څه وروسته مارجن، روټیشن، سایز، پرنټ ایریا، دا پرنټ دا موضوعات دي کوم چې مو په فایل مینو کې په خپله په پرنټ کې دا موضوعات چې کړي ویلي. وګورئ لیټر، مارجن، حاشیې، سکیلینګ، پرنټ شیټ او پرنټ سلیکشن، پرنټ ورک بوک، دا ګورئ دا ټول موضوعات دي. خو بیا هم راځو دلته په دې ځای کې لومړی مارجن دی. مارجن یعنې حاشیې. که زه مثلا کنټرول پلس پی ورته وایم یعنې چاپ ته راسم، وګورئ دلته شاوخوا سپینه ساحه لري چې د څه په نامه یادېږي؟ د مارجن په نامه یادېږي. ګورئ په دې ساحه کې هم مارجن شته دي. راځو مارجن ته. مارجن یعنې حاشیې څلور خواوې. څه ډول مارجن یعنې حاشیې دي ولري؟ لاست کاسټم سیټینګ دي وي. وګورئ په دې ساحه کې اوس ګورئ دا کوم چې سو پیج سو په دې ډول. راځو دغه څه وروسته ورته چې نارمل دي وي یا مثلا وایډ دي وي، نرو دي وي. کسټم مارجن په خپله خوښه حاشیې ورته جوړوم. په خپله خوښه څنګه حاشیې ورته جوړوم؟ زه ورته وایم چې د ټاپ څخه دې یو وي، د ټاپ څخه دې څو وي؟ یو وي. باټم د لاندې څخه دې هم څومره حاشیه ولري. ګورئ دغه ساحې ته چې شوی حاشیه ګورئ دلته تور خط. لیفټ چپه طرف څخه دې هم یو مثلا ولري. همدارنګه راځم رایټ ته د راسته طرف څخه دې هم دومره اندازه حاشیه چیش کې ولري. صحیح ځو. دلته هیډر دی. هیډر مخکې مو تېره ورځ مو هیډر باندې بحث وکړی. هیډر او پوټر، څومره هیډر او څومره پوټر غواړئ چې دې ته چیش کې ورکړي. صحیح ځو. هغه څه وروسته ورته اوکې وایم. ګورئ که زه اوس چې راسم کنټرول پلس پی ورته وایم حاشیې په دې ډول سره چې شوي دي جوړ شوي دي. زه اوس غواړم کوم چې دا راسته طرف دی، په دې راسته طرف کې دا خط چپه طرف ته ولاړ شي. دلته دې حاشیه یعنې دغه سپینه خالیګاه دې ډېره پاتې شي. نو څه کوم؟ مارجن ته راځم، کاسټم مارجن، په دې کې ورته وایم چې دا کوم رایټ راسته طرف ته چې کوم دی حاشیه دې چې وي ډېره دي. څومره اندازه دي وي؟ دومره اندازه دي. اوکې ورته وایم. ګورئ دا حاشیه بیخي ډېره شوه. راځم ورته وایم چې دومره اندازه دي. اوکې دا هم ډېره ده. زه حاشیه یو څه چیش کوو نووې مثلا ورته وایم چې دومره حاشیې دي ولري. صحیح دي. اوس که زه چېرې کنټرول پلس پی ورته وایم ګورئ هغه لیکنه مکمله دې خوا ته راغلې. دا خوا د سپینه خالیګاه تاسو ونیسئ دا ټوله چی شوله؟ حاشیې شولې. راځم بیا مارجن ته ورته وایم چې نه کاسټم مارجن، دلته ورته وایم چې دا حاشیې دې څو وي؟ دومره اندازه دي دا حاشیه وي. صحیح. 1.2 ورته انتخابوم چې 1.2 دي. صحیح شو. ښه دغه څه وروسته ورته اوکې وایم. اوس به که چېرې کنټرول پلس پی ورته وایم چاپ پریویو ته یې راسم. ګورئ دغه ساحه کې برته چې شوي دي لیکل راغلي دي. صحیح شو. ښه هغه څه وروسته اورینټیشن دی. اورینټیشن چرخش ورکه دې په کم حالت کې وي؟ پورټریټ دې وي او که دې لنډسکیپ. پورټریټ او مودي او لنډسکیپ وکړو کې. اوس که زه چېرې پرنټ ته یې راسم، پرنټ پریویو ته دلته وګورئ دغه کومه ورکه زموږ ستاسو سره دا په کم حالت ده؟ په عمودي حالت ده. په کوم حالت ده؟ په عمودي. غواړم چې څه ډول یې کړمه؟ افقي یې کړمه. نو مارجن اورینټیشن ته دلته لنډسکیپ ورته انتخابوم. اوس به زموږ څه ورکه سره کومې ګورئ اوس کوم ډول ورکه شوه؟ افقي ورکه شوه. سر مو خلاص شو. ښه هغه څه وروسته سایز اندازه. ورته وایم چې دا ورکه دې راسره عمودي وي. سایز اندازه ده کوم ډول؟ مثلا زه ورته وایم چې زما سره اوس پیلن A4 ورکړي. دلته چې کوم سایزونه دي دا په نړیوالو بازارو کې مطلب دا سایزونه چې کېږي پیدا کېږي. چې په پرنټر کې ستا سره کم ډول ورکه وي یا غواړې په کمپیوټر کې کم ډول ورکه ولري هغه ما ورته انتخاب کوو. زموږ سره پیلن په پرنټر کې مې A4 ورکې شتون لري، هماغه A4 ورته چې کوم ورته انتخاب. صحیح ځو. دغه څه وروسته پرنټ ایریا. پرنټ ایریا څه وظیفه اجرا کوي؟ مثلا که زه چېرې راسم کنټرول پلس پی یعنې چاپ ورته وایم ګورئ دا زموږ سره دا ټوله چیش کوي راسره چاپوي. ګورئ دا ټوله سره چیش کوي راسره چاپوي. یا مثلا زه راځم ورته وایم چې صرف او صرف په پرنټ ایریا کې دغه نیم راته چیش کړه راته پرنټ کړه. ګورئ دا مې ورته سلیکټ کړئ. هغه څه وروسته راځم او دلته ورته وایم چې سیټ پرنټ ایریا. صحیح شو. اوس زه کنټرول پلس پی ورته وایم. صحیح کنټرول پلس پی ګورئ صرف هماغه راته چیش کړه راته چاپوي. ګورئ صرف دا سره
نو راته نه چاپوي ګورئ بل پیج هېڅ نه راته چاپوي که زه چیرې ستا سلیکټ کړم کې نه کړم سلیکټ کنټرول پلس پی ورته وایم یعنې چاپ ورته وایم صرف دا راته چاپوي ځکه موږ هغه ساحه لکه دلته چې مو ویله په دې ساحه کې مو چې شو د پرنټ سلیکشن مو ورته ویل کوم ساحه چې دلته مو د سلیکټ په اساس انتخابوئ او دلته مو ورته ټاکلې ده صحیح شو اوس زه غواړم چې دا ټول چاپ کړم خو بیا کنټرول پلس پی ورته وایم چاپ ورته وایم هغه صرف دا یو ځای راسره چاپېږي نو موږ ته ایریا ورته ټاکلې وه نو غواړم چې دا له منځه یوسم راځم دلته ورته وایم چې کلیر فرنټ ایریا هغه ساحه دې راته چې سي راته کلیر اوس وګورئ ټول راسره چې کېږي راسره چاپېږي سره به خبره خلاص شو ښه د هغه څخه وروسته یې بریک دی د بریک وظیفه څه شي ده مثلا زه راځم دلته یو شیټ اخلم په دې شیټ کې دلته چې کومه موضوع ده مثلا دا د چا په اړه ده د کابل په اړه دلته یوه موضوع سته ده د چیش په اړه ده د کابل په اړه راځم دې ساحې ته دا ورته انتخابوم دې ساحه کې دا کابل دی او دلته مثلا یو بله موضوع سته چې دا بیا د چیش په اړه ده د هلمند په اړه صحیح شو راځم دا هم ورته انتخابوم چې دا د چا په اړه د هلمند که زه کنټرول پلس پی ورته وایم یعنې چاپ ته یې راسم وګورئ دواړه په یوه پیج کې زه ورته وایم چې د کابل کومه موضوع ده دا دې په جلا پیج کې وي او د هلمند موضوع دې په جلا پیج کې وي صحیح دی نو دې ساحې ته راځم د هغه پای کې ورته چې کېږم ورته درېږم په دې ساحه کې دلته ورته وایم چې دا راته چیش کړه بریک صحیح ده انزرټ بریک پیج دا ورته وایم اوس راځم کنټرول پلس پی ورته وایم وګورئ کابل په یوه صفحه کې راځم دویم پیج ده هلمند په بله صفحه کې سره په خبره خلاص شو اوس غواړم چې بیرته سره ګډ کړم یعنې نه غواړم چې په جلا جلا صفحو کې چاپ شي دواړه په یوه صفحه کې چاپ شي بریک ته دلته ورته وایم چې ریموو پیج بریک صحیح شو هغه پیج بریک یې له منځه یوسه کنټرول پلس پی ورته وایم او که چیرې راسم دلته ریسیټ هم دی ریسیټ هم همدا دنده اجرا کوي چې خپل عادي حالت ته وړي صحیح شو ښه دغه څخه وروسته بیکګراونډ دی بیکګراونډ او دغه کوم شیټ چې دی دغه ته چې ورکوي یو ډول بیکګراونډ ورکوي که زه چیرې بیکګراونډ ته راسم که انټرنیټ ته لږه ښه اګین که ورک آفلاین ورته دغه څه وروسته راځم ورته وایم چې دا ډول بیکګراونډ دلته چې کا ورکوي زه لیکل وګورئ اوس پر دې بیکګراونډ باندې زه کولی شم چې وکړم لیکل وکړم او که دا بیکګراونډ نه غواړئ ډیلیټ بیکګراونډ ورته وایم دا بیکګراونډ یې چیش کړي لمه دا صرف او صرف څه دی بیکګراونډ دی چیش دی بیکګراونډ چې ته کولی شې چې په دې باندې لیکل وکړي که ډیلیټ بیکګراونډ ورته دا بیکګراونډ له منځه ځي پرنټ ټایټل به دلته په ډاټا ټپ کې د دې مکمله موضوع شته ده چې که غواړې مثلا دې شیټ کې موږ څه شی لرو ټایټل لرو که غواړې چې دا ټایټلونه مثلا په نورو جدولونو کې هم چاسې پرنټ ټایټل چې دا موضوع بیا په هغه ځای کې په ښه تفصیل سره ووایو دغه څه وروسته یې راځو سکیل ټو پیټ موضوع مو دلته هم بحث باندې کړی په پرنټ کې ګورئ سکیلینګ ګورئ په دې ساحه کې راځو په دې ساحه کې بیا هم څه شی ورباندې کوو بحث باندې که زه شیټ ون ته راسم دلته ګورئ کنټرول پلس پی چاپ ورته د دغه نیم معلومات تاسو وینئ په دې صفحه کې که دې ته راسم وګورئ نیم معلومات یې په دې صفحه کې لږ اندازه په دې صفحه کې او ډېر اندازه په دې صفحه کې زه ورته وایم چې دا دې ټول په یوه صفحه کې راته څه شي راته پرنټ کړه نو څه ورته وایم ویت او هایټ که دورې جګوالی وي او که بروالی اوس دا په کوم حالت په بروایل کې ده زه ورته وایم چې په یوه صفحه کې راته او که هایټ وي یعنې جګوالی وي هم یې راته په یوه صفحه کې صحیح شو اوس راځم کنټرول پلس پی ته تاسو ورته متوجه شئ ټول به راسره څه شي وي په یوه صفحه کې راسره چاپ وګورئ ومې لیدل دومره صفحه یې له منځه لاړه صرف په یوه صفحه کې صحیح شو دغه څه وروسته دلته بیا د فیصدۍ په اساس درته څه شي کوي درته ښکاره کوي که زه دا اټومیټیک ورته انتخاب کوم ته اټومیټیک دلته فیصدۍ په اساس کوي مثلا زه راځم اوس دا ګورئ 100% ده که زه چې کنټرول پلس پی ورته وایم راځم کنټرول پلس پی ورته وایم ګورئ دې زموږ سره په څو صفحه کې په 2 صفحو کې راځم ګورئ یعنې معلومات فیصدۍ په اساس باندې زه راځم دا سکیلینګ یې فیصدۍ کوم ورته وایم دلته مثلا دا 100% دی د 100% پر ځای باندې مثلا څو ورته انتخابوم 98 ورته انتخابوم په 98 کې جوړ شو خو صحیح که نه بیا 99 شپږ 90 دغسې 90 کښته راځه چې په هر څو کې سکیل شو زه اوس کنټرول پلس پی ورته وایم ګورئ په یوه صفحه کې راسره چې سکیل شوي صحیح شو ښه هغه څه وروسته رایټ لیفټ لیفټ رایټ دا شیټ درته مثلا که ته غواړې چې د انګلیسي لیکل وکړې د انګلیسي لیکل د چپه طرف څخه و کوم طرف ته کېږي و راسته طرف ته کېږي صحیح شو لکه مثلا زه په دې ساحه کې لیکم چې ډاکټر ګورئ د کوم طرف څخه کېږي د چپه طرف څخه ورسته طرف خو اما کله چې ته غواړې پښتو لیکل وکړې یعنې پښتو خبره یا د دري ده نو بیا به دغه شیټ چې کوم دی دا به بیا د راسته طرف څخه و چپه طرف ته اړی راځم اوس وګورئ و شیټ د کوم طرف څخه دی
راستا طرف څخه او شرف د چپه ګورې دا موضوع د ټول خبرې او د شیټونه د ټول دې طرف ته راوړي ګورې دا هم دې طرف ته راوړي صحیح شو په چیر اوس ته کولی شي په دې کې بیا پښتو لیکل وکړي چې د راستا طرف څخه و چپه طرف ته مکمل شیټ د کم طرف ته سو د راستا طرف څخه و چپه طرف ته زه ورته چې نه اوس پیاله انګلیسي کې زه کار کوم د چپه طرف څخه د کم طرف ته راستا طرف ته یو ګریډ لاین دا ګورې د شاوخوا چې ستا ګریډ لاین چوکاټ سره دا ګریډ لاین نه غواړي چې ویې لري دا چکن چکه ګورې سره سره نشته اوکې غواړي ګورې دا ګریډ لاین صرف دلته ستا که زه کنټرول پلس پی ورته یعنی چاپ ورته ګورې په چاپ دا ګریډ لاین نه را سره راځي زه ورته دا ګریډ لاین دی را سره نه ګریډ لاین ګورې اما سیل ستا دی ګورې که زه دلته مثلا چې وکم لیکل وکم سیل را سره ستا دی ګورې هر یو سیل ځان ته ستا دی صحیح زه ورته چې نه ګریډ لاین دی او اوس ګورې که زه کنټرول پلس پی ورته وایم زموږ سره ګریډ لاین چاپېږي نه را سره چاپېږي زه ورته وایم چې دا ګریډ لاین دی هم را سره چاپېږي نو پرنټ ورته وایم ګورې دلته دا پرنټ که زه کنټرول پلس پی ورته وایم ګورې هغه ګریډ لاین هم سره چاپېږي ستا په خبره خلاص زه ورته وایم چې نه نه چاپېږي دغه څخه وروسته هیډینګ دی ګورې دې ته هیډینګونه وایي 1 2 3 4 دا چې کوم دی کالم هیډینګ دی او ای بی سی ډي دا بیا رو هیډینګ دی صحیح دی زه ورته وایم چې دغه هیډینګونه دې را سره نه وي ګورې هغه مکمل شول له منځه ورته وایم چې ویلي اوس راځه کنټرول پلس پی ورته وایم ګورې زموږ سره هیډینګونه چاپېږي را سره چاپېږي زه ورته وایم چې دا هیډینګونه دې هم دلته را سره چشکېږي را سره چاپېږي دلته پرنټ ورته کنټرول پلس پی اوس به زموږ ته ګورې هیډینګونه ټول چشکېږي چاپېږي ومولیدل شاوخوا هیډینګونه ښه دغه څخه وروسته یې د ارینج برخه ده کوم چې مو په انزرټ کې په د پیکچر په برخه کې مو ویلي ټول زاړه موضوع دي برینګ فورورډ بیک فورورډ بیا هم راځم یوه کتنه ورته کوم انزرټ ته راځم پیکچر ته راځم غواړم چې یو دوه پیکچر ولرم سو دا ورباندې اپلای کړم یو دا پیکچر انزرټ کوم ښه او راځم د دې سایز چې کوم دی دا سایز یې ورته کوچنی کوم دا ورته یو انتخاب ښه همدارنګه انزرټ ته بیا هم راځم پیکچر ته راځم یو بل پیکچر هم چې کوم راخم بل پیکچر هم دا پیکچر دی هلته انزرټ کوم د دې سایز هم ورته یو ټاکم اوس موږ سره څو پیکچر دي دوه پیکچر دي وګورئ یو پیکچر دا دی او بل پیکچر دا دی دوه پیکچر سره راځم پیج لیاوټ ته ګورئ اوس دا کوم پیکچر چې دی د دې یو شاته زه ورته وایم چې دا مخ ته راوړه برینګ فورورډ ګورئ هغه پیکچر مخ ته غواړئ شاته سینډ بیکورډ شاته دې لاړ شي سلیکشن پان ولې زه غواړم چې دا هایډ آل ټول پټ کړم برکه شو آل ټول ښکاره کړه دا یو دانه پټ کړه دا یو ښکاره کړه صحیح دی دا پیکچر له هغه څخه لوړ کړو صحیح شو زه ورته وایم شو آل ټول راته چې راته ښکاره کړه سلیکشن پانل دغه څه وروسته دا موضوعات مو الاین سنټر الاین لیفټ کوم دا موضوعات مو ټول چې کړي ویل دغه څه وروسته ګروپ ته کولی شئ چې ګروپ څه چې جوړ کړئ دغه څه وروسته اورینټیشن یا چرخش ته غواړئ چې دا پیکچر چې کوم وګرځوم ګورئ مختلف حالتو درته شکېږي درته ګرځي نو دلته کله چې موږ یو پیکچر راواخیستی پیکچر ټول په نامه یو سره خلاص شو دا موضوعات مو ټول چې کړي دي ویلي ګورئ د آیرنج برخه دلته هم په خپله سره چې ده ستا نو په پیج